بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایباد ټیکنیکل له طرفه ټول اوریدونکو او کتونکو ته خوش آمدید. مونږ یو څو ویډیوګانې شیر کړې کولرا ډیزاین مطابق. اوس په مونږه نن چې کوم ټاپک باندې خبره کوو هغه شیپ ټول دی. شیپ ټول د څه لپاره استعمالیږي او موږ په څه کار کولی شو. د نوم نه اسی نارمل ظاهریږي چې شیپ ټول د شیپ لپاره استعمالیږي. موږ یو شی له یو شیپ ورکو د هغې لپاره شیپ ټولز موږ استعمالوو. اوس په څه طریقه استعمالوو؟ موږ یو ریکټینګل واخیستو یا موږ یو پکچر را واخیستو، یو ما پکچر واخیستو، یو مې ریکټینګل واخیستو. د ریکټینګل نه زه یو ډیزاین جوړوم، یو شیپ جوړوم، د شیپ لپاره استعمالیږي. دا ریکټینګل دی، دې له زه شیپ ورکوم، راوند ورکوم. دې ته وګورئ دې سره شیپ ورکړی کېږي کم څنګه تاوي. دې ګوټ نه ونیسو مونږه، دې سیټ ته راکړه، اوږدې نه یو ګولایي غونته کې جوړ شي، بیزوي شکل جوړ شي. بس ما سرکل واغستو، سرکل زه نیم جوړوم. څنګه جوړوم؟ کم سیټ ته شیپ ورکوم. د سرکل شیپ جوړول مطلب د پالیګان شیپ جوړول، ټراینګل شیپ جوړول. د هر یو شي د شیپ جوړول لپاره موږ شیپ ټول استعمالوو. پالیګان مې واغستو، پالیګان شیپ جوړوم، سټار ته جوړوم. ټول هر څه موږ د شیپ ټول په مدد سره کولی شو. شیپ ټول نه موږ د شیپ کار اخلو. هر یو شي د شیپ جوړول لپاره زیات تر موږ شیپ ټول استعمال څنګه چې نوم نه ظاهریږي ستاسو سره. شیپ ټولز کار دی. ما یو ریکټینګل واغستو، شیپ ټول سره ما دا کرو کو کنټرول کیو باندې هر یو شي کرو کېږي. بس دې له زه شیپ ورکوم، شیپ ټول په مدد سره. دې له زه ګولایي کې یا بل شان ورکوم، نو کرو کې دا بیا زه هر سیټ ته تاولی شم ډیزاین لپاره. فرض که زه یو فریم جوړوم سرټیفیکیټ لپاره یا د بل څه لپاره، دا ما 2 کلر واخیستل، نارمل ډیزاین کې یو فریم جوړوم. دې سره لوک پیدا کېږي. شیپ ټولز باندې موږ هر یو شي له شیپ ورکولی شو. لوک وایز شیپ ټول په مدد سره دا زموږ سره یو سرټیفیکیټ پیټرن بیکګراوند جوړ شو. موږ هر قسمه بیکګراوند، هر قسمه چیز د چې کوم شیپ ورکوو به موږ شیپ ټول سره ورکوو. دا څنګه سره شو د شیپ ټولز کار. هغې نه پس سکراپ دی، نو کراپ مونږ یو شي سکراپ کول لپاره استعمالوو. کراپ خو تاسو نارمل هر یو دغه کې استعمال کړی، خو به تاسو ته پته وي چې کراپ مونږ څنګه استعمالوو، په څه طریقه سره استعمالوو.